په پخوا وختو کې به یو بېسواده انسان هم په دې باندې پوهېده چې الله جل جلاله شته ده. خو نن سبا هغه خلک چې د سواد، د ترقي، د پرمختګ او د پوهې دعوه لري، هغه هم په دې باندې نه پوهېږي چې الله جل جلاله شته ده. دا د افسوس ځای ده. تاسو به مناظره کتلي، الحمدلله ډېره ښه مناظره وه چې مسلمان هغه نفر ته بهترین ځوابونه ورکړل. دا ولې ما وویل چې په پخوا وختو کې حتی بېسواده او نن سبا هم هغه خلک چې په اطرافونو کې اوسېږي که نه، پوهه، علم، دنیا نه، هغوی په دې باندې کلک یقین او باور لري چې الله جل جلاله شته ده. په پخوا وختو کې له یو ناپوهه انسان نه، چې ناپوهه مطلب دا چې اصلا تعلیم یې نه و کړی، نه یې چېرته پوهنتون ویلی و، نه یې مدرسه ویلي، هېڅ هم نه و ویلي، خو پوښتنه ترېنه وشوه چې موږ خو که الله جل جلاله پیژنو، صحیح شوه که نه، خو په دلایلو باندې پیژنو، ډېر زیات دلایل دي موږ سره. ته څنګه الله جل جلاله پیژنې؟ ته په کوم دلیل باندې پوهېږې چې الله جل جلاله شته ده؟ نو هغه ورته عجیبه خبره وکړه، ورته ویې ویلې وایي اثر القدم يدل على المسیر. کله چې موږ د یو قدم یا د پښې چاپ ووینو که نه په ځمکه باندې، نو پوهېږو چې دلته حتما یو څوک تللی دي. د یو پښې چاپ، د یو پښې د یو قدم اندازه، دا دلالت په دې کوي چې دلته حتما یو چا حرکت کړی ده او په دې لاره څوک تللی ده. والبعرة تدل على البعیر. او کله چې پچې ووینو نو حتما موږ ته دا یقین راځي او په دې پوهېږو چې دلته مال حرکت کړی ده او تللی ده. صحیح شو که نه؟ نو چې دا په دې باندې دلالت کوي، یو قدم د انسان په تک دلالت کوي، او پچې دا شیان چې دي دا په دې دلالت کوي چې دلته حتما رمه تېره شوې ده. الا يدل هذا العالم على اللطيف الخبير. وای آیا دا ستره دنیا، دا ټول کائنات، دا به دلالت ونه کړي د هغه ستر ذات په موجودیت باندې؟ حتما یې کوي. چې یو قدم د یو انسان په تګ باندې دلالت کوي چې حتما دلته یو انسان تیر شوی ده. په خپله باندې د پښو چاپونه امکان نه لري چې په ځمکه باندې داسې جوړ شي. همدارنګه امکان لري چې یو ځای کې پچې پرتې وي، هلته حیوان نه تیر شوی، حتما حیوان تیر شوی ده، رمه تیره شوې ده، اوښ تیر شوی ده وغیره. نو چې دا دواړه په دې باندې دلالت کوي، دا په خپله باندې نه پیدا کېږي، نو دا دنیا به څنګه پیدا شي؟ دا ستر آسمان، دا لمر، دا سپوږمۍ او دا ستوري او دا ځمکې او دا غرونه، دا به څنګه پیدا شي؟ دا انسان به څنګه پیدا شي په دې ښکلي شکل کې؟ داسې عجیبه غوندې و ناشنا جواب یې ورته ورکړه چې زه چې دا شیان پیژنم، نو الله جل جلاله به څنګه نه پیژنم؟ زمونږ موضوع دی الله جل جلاله په موجودیت په اړه باندې ده. یو څه معلومات درته درکول غواړم، انشاءالله چې تاسو به ترېنه ګټه واخلئ او هیله ده چې ورباندې پوه شئ. مخکې مې دا ویډیو ثبت کړی و، خو متاسفانه غږ پکې خراب شوی و، نو زه په لنډ ډول باندې درته وایم. اول د الله جل جلاله په اړه باندې ځان پوهول او د هغه د موجودیت په اړه باندې، د شتون په اړه باندې خبرې کول، دا تر هر څه ډېر زیات مهم دي. حتی له اسلام نه هم ډېر زیات مهمه ده. حتی له پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه هم دا ډېر زیات مهمه ده. حتی له قرآن نه هم دا ډېره زیاته مهمه ده. ولې؟ وجه دا ده چې ته که الله جل جلاله وپېژنې، خو وروسته به بیا اسلام زده کول او پېژندل او قبلول دا به درته اسانه شي، او ته به پوهېږي چې دا اسلام زه ولې منم، پیغمبر علیه السلام څه حیثیت ده، زه یې ولې منم، دا څوک ده، څه ویلي دي موږ ته، د چا له طرف نه راغلی دی؟ الله جل جلاله له طرف نه. دا به تا ته اسانه شي. قرآن په دې کې څه راغلی دي؟ ولې دومره مهم کتاب ده؟ دا د چا کتاب ده چې الله جل جلاله دې پیژندلی، په خپله باندې دا قرآن پیژندل زده کول دا تا ته اسانه کیږي. خو چې الله دې نه پیژندلی، تا ته اسلام څه ګټه رسي؟ ته ولې اسلام منې؟ صحیح شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا که ته څومره هم وې پیژنې، خو بیا هم ځکه تا اصل کې هغه څوک نه ده پیژندلی چا چې دا پیغمبري دې ته ورکړې ده، دا رسالت یې ورکړې ده، نو دا به تا ته څه ګټه ورسي؟ صحیح شوه که نه؟ قرآن چې ته شپه ورځ دا تلاوت کې او الله جل جلاله ته نه پیژندلی، دا به تا ته څه ارزښت ولري؟ خو په هغه وخت کې ستا په زړه کې دا ځای نیسي، ته ورباندې ایمان لري، کله چې تا الله جل جلاله پیژندلی وي، په هغه دې یقین او باور کړی وي.
که چېرته تا په هغه باندې باور او یقین نه وي کړی خدای نخواسته نو دا شیانو باندې ته هېڅکله هم یقین او باور نشي کولی او نه هم تا ته د ارزښت وړ به ګرځي. په هغه وخت کې دا تا ته د قدر وړ ګرځېږي چې کله تا الله جل جلاله منلی وي، ځکه دا هر څه سرچینې اخلي له الله جل جلاله نه. الله جل جلاله پیژندل دا دومره ډیر مهم دي. ولې ځینې خلک ترې انکار کوي؟ ولې الله جل جلاله نه مني؟ دا یا د حسد او د ضد له وجې نه مني او یا د ناپوهي او د جهالت له وجې نه مني. ما تاسو ته مخکې وویل چې پخوا وختو کې هغه خلک چې اصلا یې سواد نه درلوده په لرې پرتو سیمو کې به اوسېدل او له هېڅ نه هم خبر نه و، هغوی هم دومره معلومات او علم او پوهه او ایمان الله ورکړی و چې الله یې پېژنده. خو نن سبا متاسفانه خلک دي چې ورې په ضد کې راشي بیا بس هر څه نه تیر شي، بیا لکه د حیوان غوندې شي. هغه څوک نه پېژني چا چې دی پیدا کړی ده. انکار ولې کوي؟ په ضد کې راشي. یهودیانو نصرانیانو دا ښه الله جل جلاله پېژندل او ښه په دې باندې باوري و چې په دې وخت کې یو پیغمبر راتلونکی ده، په حق باندې پیغمبر ده او موږ به تر څنګ درېږو او د دنیا په مقابله کې به موږ ټول درېږو، ځکه د هغه سره به د الله مرسته وي. خو چې کله الله جل جلاله راولېږه وایي دا ولې زموږ په هغه نسل کې راونه لېږه، موږ خدا نه منو، په ضد کې راغله. انسان چې کله په ضد کې راشي نو بیا ړوند شي کون شي، نه په حق ویني نه اوري او نه ورباندې عمل کوي. په ضد کې راغی کنه دا ضد څومره بد شی ده. فرعون په ضد کې راغلی او تباه او برباد شو، یا د ناپوهي او د جهالت له وجې نه. چې یو انسان نه پوهیږي، فقط یو څه واوري هله پلان کې داسې ویل بس زه ورځپي، شهوتونه شوقونه عیاشیانې دا ورباندې سر شي، ورباندې بوج شي، بس د شیطان غلام شي. صحیح شوه که نه؟ د خپل نفس بنده شي، له هغې سترې بندګۍ نه راوځي او د شیطان او د نفس په بندګي کې بند شي. نو د دې وجې نه دا خلک ترېنه انکار کوي. الله جل جلاله یو څه آیاتونو کې موږ تاسو ته خپل ځان را پېژندلی ده. الله جل جلاله فرمایي صنع الله الذي اتقن كل شيء دا هر څه چې تاسې وینئ دا الله جل جلاله جوړ کړي دي او پیدا کړي دي. دا هر څه الله جل جلاله. ولې الله جل جلاله دا خبره کړې؟ دا د دې وجې نه چې ای انسانه که تا الله نه ده لیدلی خو نښې نښانې تا لیدلي دي، ده ته لږ وګوره. صحیح شوه که نه؟ په خپله باندې په یاد ولره چې هیڅ یو شی نشي پیدا کېدی. دا منطق هم دا وایي، عقل هم دا وایي، اسلام هم دا خبره کړې چې په خپله باندې یو شی نه پیدا کېږي. خیل لمر چا پیدا کړ؟ دا خو نه زما او ستا په واک کې ده، نه زما او ستا د پلار او د نیکونو په واک کې وه، نه په دنیا کې څوک داسې قوي تیر شوی ده چې هغه دې دا جوړ کړي وي او دومره پورته دې تللی وي. دا ستوري چا جوړ کړل؟ چا پیدا کړل؟ دا اسمان چا جوړ کړ؟ دا ځمکه چا پیدا کړ؟ دا غرونه حتما دا یو څوک شته ده چې دا پیدا کړي دي. څوک ده هغه؟ الله جل جلاله موږ ته خپل ځان را پېژندلی ده. فرمایي چې دا زه یم چې ما تاسو دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې برابر کړي دي او جوړ کړي دي چې ستاسو ژوند ورباندې ښه جوړ شي. که انسان ده، که حیوان ده، که نور جمادات دي، که نباتات دي، څومره چې تاسو وینئ الله جل جلاله فرمایي چې ما جوړ کړي دي. نه صرف جوړ کړي مې دي بلکې په ډېر یو بهترین شکل مې جوړ کړي دي. بل دلیل دا هر څه چې موږ تاسو ګورو دا په حرکت کې دي. ګوره هر څه په حرکت کې دي، که سپوږمۍ ده، که ستوري دي، که لمر ده، که هر څه دي، دا په حرکت کې دي. یو شی چې په حرکت کې وي نو حتما تر شا یو حرکت کوونکی، یو محرک ورته ضروري ده. دا چا په حرکت کې په خپل حرکت کې یو شی راتلی شي؟ نه، دا حتما یو څوک شته چې دی په حرکت کې راوستی دي په منظم ډول باندې. دا څوک ده؟ الله جل جلاله فرمایي ومن يدبر الامر په قرآن شریف کې. د دې ټولو شیانو چې دا په حرکت کې دي، منظم دي، ګډوډېږي نه، خرابېږي نه او هر یو شی خپل کار کوي، دا څوک کوي د دې تدبیر؟ دا څوک یې کوي؟ دا نه کوي مګر یوازې او یوازې الله جل جلاله یې کوي. هر یو شی یو وړوکې غوندې اداره، دا منیجمنت ادارې ته، مدیریت ته ضرورت لري. دا ستر کون تاسو څه فکر کوئ چې دا داسې بې نظمه روان ده، ګډوډ روان ده، یا په خپله باندې روان ده؟ هر څه په خپله باندې روان دي، دا هر څه په خپله باندې کېږي؟ نه، تر څو پورې چې یو څوک دا منظم نه کړي، دا اداره نه کړي، تر هغه وخته پورې دا نه چلیدلی شي، نه په حرکت کې راتللی شي.
د هر حرکت تر شا یو چا لاس وي. دا څومره شیونه چې تاسو وینئ چې په منظم ډول باندې هر څه روان دي او کیږي، او هر که انسانان که پیدا کیږي که حیوانات پیدا کیږي، د دې ټولو تر شا د دغه ستر ذات د الله جل جلاله هغه اداره ده، طاقت ده، او د الله جل جلاله مرسته ده ورسره، تر څو هر یو شی په حرکت کې روان دي او خپله دنده ترسره کوي. الله جل جلاله فرمایي چې ستاسو په ذهن کې کیدای شي دا خبره راشي چې کارونه خو ډیر زیات دي، دومره ستر دا دنیا ده د موږ تاسو چې د ځمکه وینئ دا د یو نقطې په اندازه ده. هغه لوی کافران، لوی ساینسدانان، لوی ډاکټران، هغوی چې ګوري د هغوی ایمان زموږ او ستاسو له ایمان نه 100 چنده زیات وي. باوري کیږي چې حتما د دې تر شا یو څوک شته چې دا پیدا کړي دي. د دنیا سرمایه‌دار ترین انسان هم په دې باور لري چې بالکل یو الله جل جلاله شته ده. دا دومره شیان، دا کائنات، دا سیارې، دا شیونه په خپل باندې نه جوړیږي او نه څوک جوړولی شي. دنیا په دې کون کې یو وړوکی د یو مثال، د یو نقطې مثال لري، نو چې الله جل جلاله د نقطې په اندازه باندې دومره غټه دنیا پیدا کړې ده. دا نور به څومره شیونه وي چې الله جل جلاله پیدا کړي دي. دا دومره اسمانونه او دا ځمکې، د دې ترمنځ به څومره شیونه نوري، دا ټول الله جل جلاله پیدا کړي دي. نو ما یو وخت کې اپریشن کوم، یو ډاکټر خبر را یاد شو، هغه راته ویلې وایي تاسې ګورئ نظري ایمان لوستلی ده، خو مونږ عملي ایمان لوستلی ده. زمونږ چې څومره ایمان او کلک باور ده که نه، مونږ چې څومره الله جل جلاله او د هغه قدرتونه پیژندلي دي تاسې نه دي پیژندلي. زمونږ چې څومره کلک ایمان او باور په الله جل جلاله باندې شته ده، ستاسې نشته ده. زه بالکل ورته حیران شوم، ځکه هغوی په خپلو سترګو باندې لیدلي چې د انسان جسم څه عجیبه جسم ده. دا انسان امکان نه لري چې دا جسم دې په خپله باندې جوړ شي. دوه انسانان سره یو ځای شو، په خپله باندې هم سترګې جوړې شوې، هم ژبه جوړه شوه، هم غوږونه جوړ شو، یو اورېدل کوي، بل ټیسټ پکې ده، ذوق کوي، بل لیدل کوي، بل حس کول کوي، بل خوري، بندونه دي، شیونه. دا امکان نه لري چې په خپله دې جوړ شي. نو سبحان الله، الله جل جلاله دا هر څه پیدا کړي دي. کله ناکله د انسان په ذهن کې دا فکر راشي چې دا دومره ډېر کارونه شاید خدایان هم ډېر زیات دي، نعوذ بالله. الله جل جلاله جواب کړی چې په یاد ولرئ چې د دې ټولو تر شا یو الله جل جلاله ده. دا هر څه یو الله کړي دي. ځکه که چېرته خدایان دوه وای یا زیات وای، لفسدته، نو دا حتما به ګډوډي رامنځته شوې وه، حتما به فساد رامنځته شوی و. ځکه یو خدای به ځان ټیټ نه راوسته بل خدای ته، هر یو به خپله فیصله جاري کوله، نو بس بیا به حتما ګډوډي رامنځته کېده. خو دا چې الله جل جلاله یو ده، نو د کائناتو دغه نظام هم په منظم او په ښایسته شکل باندې پر مخ باندې روان ده. د الله جل جلاله د پیژندنې په اړه باندې مې یو څه معلومات درکړل. امید دا ده چې انشاءالله تاسو ته به ګټور تمام شوي وي. خوشحاله اوسیږئ. ډېره زیاته مننه د توجه څخه مو. آباد او سوکاله اوسیږئ. السلام علیکم ورحمت الله.